دغه پهلو کې سره لاړ شي تاسو وګورئ د طیب بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضاعي مور عربو دستورو خپل بچی به اطرافو ته لېږل ځکه په اطرافو کې ابو هوا صفایي هلته ژبه صفایي ښارونو کې الودګي وي ژبه صفا نه وي دغه ماحول صفا نه وي دې وجې نه عربو به خپل بچي اطرافو ته د ابتدایي پرورش دپاره لېږل بیبي حلیمه سعدیه فرمایي موږ د طایف نه راووتلو مکې مکرمې ته را روان شولو چې موږ ماشومان بچي ویسو ویل زما اوښه کمزورې ده خل کمزورې دی ما نه مخکې نورې زنانه دیانې ورسېدې موږ شپه په لاره کې راغلله ویل کله چې سبا ته زه مکې مکرمې ته راورسېدله وه زه خبر شوله وه چې ماشومان خو ټول وړي دي صرف یو ماشوم پاتې دی هغه ماشوم څوک یتیم دی د معاوضې ملاوېدو امید نشته دی دې وجې نه چا ورته زړه نه دی ښه کړی بیبي حلیمه سعدیه وایي ویل ما وی چې راشه ورشه دغه ماشوم خو وګوره که نه هغه مولانا ادریس کاندې ته ویل چې به نومتلې کې وایي دیو خیال دا کوو چې دا ماشوم یتیم دی دیو ته پته نه دی دا یتیم نه و دا درل یتیم و دیو خیال دا و دلته به پیسې معاوضه مې راوړه شي دا ورته پته نه وه چې د کائناتو خیرونه د کائناتو برکتونه د کائناتو خیرونه برکتونه به د دې بچي سره کور ته راشي علما سیرت نګاران لیکي بیبي حلیمه سعدیه انتخاب ورته الله ولې وکړو مستقل بحث کې وایي په دې ځای تفصیل ته نه ورځم خو خلاصه یې دا ده هغوی وایي حلیمه د حلم نه ده د بردبارۍ نه ده یو مور چې په هغه کې حلم نه وي بردباري نه وي صبر نه وي د هر بچي تربیت نشي کولی په نه خبره بچي له ډز په نه خبره بچي له ګزار په نه خبره د بچي رټنه دغسې بچی چې هغه د دباو په ماحول کې رټ شي دا یو ښه قاید نشي جوړېدی دا یو ښه رهنما نشي جوړېدی دا نشو دما نشي کولی دا د قوم آینده قیادت نشي کولی دې وجې نه د رب ذوالجلال د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره د داسې زنانه انتخاب وکړو چې هغه سراسر حلم وبالېږي بردباري به بیبي حلیمه سعدیه وایي ویل ما وی چې راشه دغه ماشوم خو یو نظر وګوره که نه ویل کله چې د رسول الله کور ته راورسېدم رسول الله صلی الله علیه وسلم اوده دی ماشوم اوده دی د هغې باندې سپین رومال خور دی ویل مخ مبارک به ورته ښکاره کړو ویل سترګې پټې وې اوده وې کله چې به ورته رومال لرې کړو ما باندې نظر ولګېدو مسکی شو بیبي حلیمه سعدیه ګواهي ورکوي هغه ګواهي د سیرت کتابونو نقل کړې ده ویل کله چې هغه مسکی شو دا یو نظر یې ما ته وکتله قسم دی زما زړه کې لارې جوړې کړلې قسم دی زما زړه هغې له ذات سره راغستو ویل زه په دې فیصلې باندې مجبوره کړلم زه هغې د معاوضې نه بې پروا کړلم زه دې ته مجبوره کړلم ما خپل خاوند ته وویله خاونده که هر څه کېږي دغه ماشوم به خامخا ځان سره بوځو او یقیني محترمو یو غیر مسلمه دی هغې کتاب لیکلی دی هغه وایي زه لایبرریانو کې وګرځېدم ویل په دنیا لایبرریانو کې 30,000 کتابونه هغه خپل خیال وایي 30,000 کتابونه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې پیدا کړله دا صرف مسلمانانو نه دي لیکلي عیسایان هم پکې لیکلي دي سیکان هم پکې لیکلي دي غیر مذهب هم پکې لیکلي دي بد مذهب هم پکې لیکلي دي ها د رسول الله سره صفت او مدح دا صرف انسان نه ده کړې حجر شجر کړې ده د کائناتو هر ذرې کړې ده دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف دې وجې نه نوم محمد او احمد محمد او احمد څه خپله خبره ختموم په دغې باندې ولې ورته ایښی وجه څه وه فلسفه څه وه راز څه و د بندوم انتخاب ولې نه کېدو تاسو وګورئ کله چې هر یو څیز اختتام او انتها ته رسېږي قانون دا دی سنت طریقه دا ده مسنون طریقه دا ده مستحب دا دی چې د الله په حمد باندې ختم شي الله رب ذوالجلال چې تاسو وګورئ موږ روټۍ وخورو بیا دعا وایو الحمدلله الذي احیانا الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین د رب حمد به یادو د شپې اوده شو سهار ته پاڅېږو د رب حمد به یادو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور کله چې مجلس ختمېږي د رب په حمد ختمېږي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین د رسول الله پر اجل رسالت سر ته ورسېده قرآن راغی فسبح بحمد ربک واستغفره کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا هر کار اختتام د هر مجلس اختتام دا پر د حمد باندې کول مستحب دی دې وجې نه راز او فلسفه دا وه رب چې کائناتو کومه سلسله شروع کړې وه د انبیاو کومه سلسله شروع کړې وه د هغه سلسلې محمد رسول الله د انبیاو د دغه سلسلې اخرنۍ کړی د امت د دغه سلسلې اخرنۍ امت الله دغه کائنات نور ساتل نه غواړي دا سلسله په دې امت سره ختمول غواړي دې وجې نه اخرني پیغمبر
ورته نامه هغه کې خولله چې هغه په نوم کې د حمد معنا او ماده موجوده وه. محترمو زه خپله خبره په دې باندې ختموم. دومره ده ګورئ زما خبرې حاصل او مقصد دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف تعریف کول په دې سره څوک عاشق نه جوړېږي. د تعریف سره اطاعت ضروري دی او اطاعت به بیا تا په دې مجبوره کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې قربانۍ ته تیار شي. اطاعت به کوي انشاءالله او یقینا د اطاعت بهترین نمونه په دې وخت کې علماء دیوبند وو چې هغوی داسې قرباني او الحمدلله دې امت کې موجود دي چې هغوی د رسول الله په ناموس باندې قرباني ورکړې ده. د اطاعت عملي ثبوت یې پیش کړی دی که کله د رسول الله په ناموس باندې ضرورت پېښ شولو بیا تاسو کتلي وو لکه د 1952 تحریک اوچت کړئ چې کله په دې وطن کې ضرورت و د رسول الله په ناموس باندې قادیانان حملاور وو. هغه وخت کې چې د ختم نبوت زنده‌باد ناره لګول جرم وو. هغه نوجوانان هم زموږ په تاریخ کې شته دی چې کله روډ ته راووتل د ختم نبوت زنده‌باد ناره لګوي یو پولیس پسې راځي په لاټۍ باندې وایي هغه په چوکه باندې وایي هغه نوجوان وایي ختم نبوت زنده‌باد دې ګزار ورکوي هغه وایي ختم نبوت زنده‌باد هغه پولیس اوچت کړو دې پولیس ګاډي ته ور واچوو هغې بیا چغې کړې ختم نبوت زنده‌باد هغه پولیس هغه د ټوپک دوکاندار دې په سر ووهو بدن یې په وینو باندې سور شولو دې بیا وایي ختم نبوت زنده‌باد هغه ماشاءالله کې چې کله پوځي جج ته پېښ شو د هغې مخې د چرګ د نندارۍ مستانې بلنده کړله د خپلې عقیدې اظهار یې وکړو ختم نبوت زنده‌باد. هغه جج چې کله وکتله هغه جج ورته وایي 1 سال قید سزا دی وایي ختم نبوت زنده‌باد هغه وایي 2 سال قید سزا دی وایي ختم نبوت زنده‌باد. دلته سزا زیاتېږي هلته نارۍ مستانه بلندېږي سزا 20 سال ته ورسېدله دی بیا وایي ختم نبوت زنده‌باد. هغه جج وایي اوسې ابې